السلام علیکم خوږو دوستانو. عبرتناکه کیسه خاموشه انجلۍ. اخر د انجلۍ سره څه وشول؟ راځئ کیسه تر پایه راسره واورئ. هغه انجلۍ چې هره ورځ به زما کلینیک ته راتله، یو ډاکټر راته دا کیسه وکړه. ویل هره ورځ به یوه انجلۍ زما کلینیک ته راتله، نه به ډیره ناروغه وه نه به ډیره روغه وه، خو بیا به هم راتله. په شروع کې مې فکر وکړ شاید درمل سم نه لګي، خو یو وخت مې پام شو هغه به تر معاینې وروسته هم ناسته وه، هیڅ به یې نه ویل. یوه ورځ مې ترې وپوښتل ته ولې هره ورځ راځې؟ هغې مسکا وکړه خو سترګې لمدې شوې. ویل ډاکټر صاحب دلته څوک زما خبرې اوري. دا خبرې مې زړه ولړزاوه. ورو ورو پوه شوم هغه انجلۍ د دوا لپاره نه بلکې د انساني خبرې لپاره راتله. ورځ یې راته وویل زه کله کور ته لاړه شم هلته هیڅوک نه پوښتي چې څنګه یم. هغې به تل ساده جامې اغوستې، سترګې به یې ښکته نیولې وې او غږ به یې ډېر ورو. هغه پوښتنه چې هر څه بدل کړل. یوه ورځ مې ترې وپوښتل ته خوشحاله یې؟ هغې سر ښکته کړ او ویل زه خوشحاله نه یم خو صابره یم. دا جمله مې تر اوسه له ذهنه نه وځي. یوه ورځ هغه رانغله، بیا بله ورځ هم نه. 3 ورځې تیرې شوې. په 4مه ورځ یو سړی راغی، یو کاغذ یې راوړ. په کاغذ کې لیکل شوي وو ډاکټر صاحب مننه چې ماته مو د انسان په سترګه وکتل. ستاسو کلینیک زما لپاره د دوا نه بلکې د عزت ځای و. زه اوس بل ښار ته ځم. کله کله څوک خاموش وي مه وایئ چې تکبر لري، کیدای شي ډېر مات وي. ډاکټر چوپ شو. ډاکټر راته وویل له هماغې ورځې وروسته ما زده کړل ځینې ناروغۍ په دوا نه بلکې په خبرو ښه کېږي. عبرت: هر خاموش انسان مغروره نه وي. ځینې خلک د درد نه غلي وي. یوه ښه خبره د ژوند دوا کېدی شي. نو خوږو دوستانو که دې کیسې مو زړه لړزولی وي چینل سبسکرایب کړئ تر څو هره ورځ داسې ویرونکې او عبرتناکه کیسې واورئ. الله مو مل شه. د خدای پامان.